جنرال سمیع سادات او احمد مسعود وایي طالبانو ته د مشروعیت ورکولو لپاره د چین هڅې د زغم نه دي. په سلامونو مو هرکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهمو خبرونو ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی په درنښت سره زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ. د مقاومت په نوم جبهه چې مشري احمد مسعود او جنرال سمیع سادات کوي، ویلي د چین له لوري د طالبانو حکومت ته د مشروعیت ورکولو هڅې د زغم وړ نه دي. د یادې جبهې د بهرنیو اړیکو مسؤل علي میثم نظري د چین ولسمشر شي جین پینګ له لوري د طالبانو حکومت سفیر د باور لیک منلو ته غبرګونکې خبرداری ورکړې چې د چین دغه شان هڅې اندېښمنوونکې دي. د نظري په خبره د چین دغه اقدامات د افغانستان خلکو ته د منلو وړ نه دي. طالبانو ته د مشروعیت ورکولو هڅو د ښه ګاونډیتوب ښکارندویي نه کوي. طالبان بیا د چین دغه اقدام ستایلی او له نورو هیوادونو هم غوښتي چې د دې ډلې سفیران ومني. له بلې خوا ښاغلی مجاهد وویل، موږ د هېچ چا فرمایشات نه منو او یوازې د خپلو امیرانو اطاعت کوو. ای ولسه، تا ته وایم، دښمنانو ته په غر او هواره کې ځای مه ورکوه. همدارنګه ښاغلی مجاهد له خپلو جنګیالیو څخه هم وغوښتل چې له خلکو سره په نرمۍ چلند وکړئ او په چیک پواینټونو کې له هغوی سره له بد چلند څخه ځان وساتئ. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زموږ د ساعت چمتو کړای شوی خبر. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.